الله دیندار سړی له د دې ځای نه رزق ورکوي چې د ده به ګمان هم نه ګمان به یې نه د ده به یقین هم نه چې د دې ځای نه به ما ته رزق میلو شي الله به ورکوي دا مرغۍ چې وي دا سحر خالی ججوري اوزي او ماښام ډکې ججوري واپس هره ورځ الله رزق ورکوي ډکې ججوري راځي څوک هم د رزق د لاسه مړ نه شو رزق با الله ورکوي خو چې کله بنده الله یادوي نو ویجعل له مخرجا الله به ورله د تنګۍ کې لارې کولو کې الله به ورته د هغه ځای نه رزق ورکي چې د ده نه به د هغه ځای نه به د ده ګمان هم دی فاصابهم سیئات ما عملوا پس او برسیگی دیتا پس او رسیدل دیتا سیئات ما عملو ناکار سزاگانی دا اغی عملونو چی دی کڑیو وحاق بهم ما کانو به یستهزئون گیر کڑل دوی لرا اغی عذاب چی او دوی پا اغی پوری بے ٹوکی کولی دا کم عذاب پوری چی بدی ٹوکی کولی اغا پی ورز راگی پیغمبر تبیوی کته رښتینی پیغمبر نو راوله عذاب دمکی به یې ورکولې نو یو ورځ راغې هغه عذاب چې کوم شی دی ټوکې ګڼه کوم شي پورې چې دی استهزا او ټوکه کوله هغه عذاب پې رب العالمین یو ځل راوستو او هغه عذاب چې دی هغه پې راغې نیست و نابودي کړل الله ډېر لوی د قدرت ذات دی چې وی کن فیکون الله تبارک و تعالی ورته یو مثالم پیش که چې ستاسو نه مخکیم امتونو باندې داسې راغلي و او داسې عذابونه هغې کې دنیا کې هغې باندې عذابونه راغلي فرمایي هل ینظرون دی انتظار نه کوي یعنی د څه خبرې انتظار باقی دی سورة النحل سوارلسم سپارہ او 33 نمبر آیات مبارک هل ینظرون دی انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائکہ مگر چراشی دیتا اغا فرشتی دا عذاب یا فرشتی دا روح قبض کولو دی د څه خبرې انتظار کوي بس دقه یوه خبره پاتې ده چې الا ان تأتیهم الملائکه چې راشي دي ته هغه فرشتې د عذاب یا فرشتې د روح د قبض کولو او یأتی امر ربک یا راشي حکم د رب ستا کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شانکار کړو هغه کسانو چې هغه تیر شوي و مخکې د دوی نه وما ظلمهم الله ظلم نو کړی په دوی باندې الله ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم په خپلو نفسونو باندې یظلمون چې ظلم به کولو فاصابهم پس ورسېدلو دوی ته سیئات ما عملو ناکار سزاگانی دا اغی عملونو چی دی کڑیو دا اغی ورطا دنیا کی بدلی او رسیدلی وحاق بهم او گیر کرل دوی لرا ما اغی عذاب کانو بیهی چودوی پاغی پوری بی یستهزئون توقی کولی اغی عذاب یورز اغی گیر کرل